السلام علیکم. مطالعې سره کولی شو په خپل ژوند کې او ټولنه کې مثبت بدلونونه رامنځته کړو. مطالعه موږ تاسو ته هغه شیان راښایي چې په هغو باندې هیڅکله موږ نه پوهېدو. مطالعه زموږ ژوند ښایسته کوي. مطالعې سره موږ علم حاصلوو. نو مطالعه زموږ نه یوازې اوسنی ژوند ښایسته کوي، پکې کامیابه به وو، بلکې په ابدي ژوند کې چې هغه آخرت دی، په هغې کې هم کولی شي چې موږ ته کامیابي راکړي. د مثال په ډول د مطالعې په ذریعه موږ علم حاصلوو، او چې موږ علم ولرو نو موږ به له زیاترو ګناهونو نه ځان بچ کړو. نه یوازې ځان بلکې ټولنه به هم خپله بچه کړو. د مثال په ډول زموږ تاسې په جامعه کې دروغ ویل عام شوي دي. زیاتره ځوانان او مشران زموږ په دې مرض باندې اخته دي. ځینو ته دروغ ویل وړه ګناه ښکاري او ځینې هیڅ ګناه کې نه حسابوي. نو که یو انسان پوهه ولري، علم ولري او هغه مطالعه ولري، نو له دغې ګناه څخه ځان بچ کولی شي او په دې باندې به پوه شي چې خدای جل جلاله په قرآن شریف کې په څو ځایونو کې په دروغ ویونکي باندې لعنت ویلی دی، او څوک چې خپل مسلمان ورور ته دروغ وایي هغه خیانت کوي هغه سره، او خیانت هم یو لویه ګناه دی. نو په دې سره موږ له دوه ګناهونو څخه بچ شولو، او د دې سبب مطالعه دی. نو همیشه مطالعه وکړئ تر څو په ژوند کې مو هم خوشحالي نصیب شي او کامیابه اوسئ.